لاسي غوړي چې له شیدو سره ګډ کړل سي او بیا پر میده سوي ټکي باندې ولویږي په ژمي کې زموږ د پښتنو عمومي خو زموږ د سیمې خصوصي خوراک دی ځکه دا ډیر زیات ګرم وي. دغه د جوړښت لپاره لومړی باید ټکي جوړې کړل سي. د ټکي پخېدل که څه هم ډیر خلک ورسره اشنا دي خو بیا ډیر شته چې ورسره نااشنا دي. لومړی باید وړه واخیستل سي خو په هغه کې باید خمیره نه وي. یوازې وړه باید له سوډا او مالګې سره واخیستل سي تر خپلې اندازې چې بغیر خمیرې وړه واخیستل سي. بیا باید دغه د ټکي یو شکل د جوړ کړل سي لکه څنګه چې تاسو په دغه ویډیو کې وینئ دغه رنګه. د هغه څخه وروسته په یو طبخۍ چې لاندې باید لږ اور بل کړل سي تر څو طبخۍ ګرم وي او لاندې د سکرو په څیر باندې ګرموالی ولري چې تر څو دغه ټکي بیا جوړ کړل سي او پر دغه طبخې باندې کښېښودل سي چې په دې کې بیا د باکسه په خاشه باندې باید څو سري ورکول سي تر څو د ټکي برابر کړل سي. همداسې لکه څنګه چې تاسو وینئ ټکي پر طبخې باندې پرته ده او لاندې اور تاسو وینئ چې اور ورته ګرم کیږي. د دې ترڅنګ دا د اور لاندې بل دی طبخۍ دی او پر طبخې سربیره ټکي ده چې اوس سره کیږي. ټکي اوس خپل رنګ واړوي او اور هم لاندې لږ ورته توند دی ډیر زیات نه ځکه ډیر زیات اور توند هم باید نه وي بلکې میانکته وي چې دومره وي چې لږ یوازې لمبه لري او هغه تمش یا ګرموالی باید تر طبخې پورې ورسیږي. له هغه څخه وروسته طبخۍ باید لرې کړل سي او ټکي په ایرو کې یا په دغه اور کې چې بل سوی وو په هغه کې باید د سکرو په اور کې باید پټه کړل سي. خو موږ دغه اور چې تاسو وینئ دا د ایرو اور دی چې مخکې بل کړل سوی وو خو اوس ګرموالی لري نو موږ دغه ټکي دا په دغه کې پټه کړل. ټکي مې دغه د ایرو څخه راوکښله اوس به دغه رقم دا د ګرمه پرته ده په ایرو لړلې ده خو دا به اوس رااخلو او دلته به بیا وړو چې صفا مې کړله صفایي مې ور وکړله بیا به وروسته ګورو که څه هم اوس په ایرو لړلې ده خو دا رقم په صفا ټوکر چې یوه چاړه هم درته پرته وي چاړه وهلو باندې وروسته چې چاړه باندې ووایې را د بیرته ایرې شیان مې ګرده ووتل دا رقم صفا ټکي شول. نو یو ساتل هم باید وي او په دغه ساتل باندې باید دغه ټکي ماته کړل سي او چې دغه ټکي ده چې دا دردان ده پرې راورسېدله اوس باید په ساتل ماته کړل ځکه دا دغه په عام لاس باندې یا په دغه باندې ماتېدل یې څه ناممکنه وي. ټکي تر دا ځایه پر میده شوله د دغه ساتل په مرسته مې تر دا ځایه میده کړله اوس به نور به مطلب په دسترخوان باندې په دسترخوان کې دغه ټکي وو دا د دوی خورونه دغه خورونه چې دي چې دا په دسترخوان کې خپله ټینګ ټینګ په لاس مږي بیا دغسې میده ټکي دې جوړېږي. دغه میده د دوی چې کوم مغز دی د ټکي ده هغه مغز بیا د ټکي ده دې جوړېږي. نو اوس به موږ څخه بیا کش غواړي چې کش ورکړو او بیا دغسې مغز چې دی هغه مغز یې دې جوړ کړو. ټکي دغه خورونه یوې خوا ته شوله یوې لور ته شوله تاسو وینئ دا خورونه یوې لور ته شول او بل کوم مغز دی چې بیا شیدې او غوړي په لکې ګډېږي هغه د دې پر بل لور شوله مغز یې دغه دی بل لور ته دی شیدې به ورسره اچو بیا به غوړي ور اچو بس بیا نو د خوراک دا دي د غوا شیدې دي چې باندې دي چې اوس پخې سي او ګرمې سي د ګرمېدو یې زیات پخېدلې لازمي دي چې ښې خنډې وي او بیا پخې سي نو بیا هلته په شیدو غوړي کې ډېر خوند لري.